لاره کې یو بوډای ناسته ده، بوډای ناسته ده او جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کو چې بوډای ولې جاړي؟ ورته صاحب د یو يهودي نوکر ما سکار پسې را لېږلی ما لیټ شم، شپه را باندې تېره شو، اوس یریږم دا سامانم نشم وړی، تبې نیولې او چې ورشم الټه به مې وهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بیبي خفه کېږه ما، راځه دا پنډوکی به م در سره زه یوسمه او ستا مالک ته به شپارسم وکم، تا به وهیم نه. اوس بیګا آسمانونو کې الله عز اسمه سره راز و نیاز شوه او سحر له یو وینځ سره پنډوکی په سر دی او د هغې مالک ته شپارس کولو ته روان. دې ته سوچ وکړئ. کور ته چې ورسېده دروازه یې وټکوله، سړی راووت، الیک سلیک وشو، خیر شه صاحب، ورته دا ستا خادمه ده، تبې نیولې ده، وخت م ډېر تېر کو، دا پنډوکی راوړی م نه شو او زه شپارسم کوم که دې له څه سزا ورکړه مال راکړه، خو چې دې ته څه ونه وایي. یهودي فوراً د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو کې پریوت او وی چې لا اله الا الله محمد رسول. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې زه خو دې له نوم راغلی چې ته مسلمان شه. وجه څه ده؟ وی ما ته دا یقین راغی چې ته بیګا اسمانونو ته تللی او خدای سره دې ملاقات شوی. یهودي ورته هغه وی ته څه خبر شوی؟ وی د تورات یو مسله نن رښتیا شوه، ما په تورات کې لیدلی چې نبی آخر الزمان چې په کومه شپه خدای سره راز و نیاز وشي په هغه سحر به دی د یو وینځې شپارس کوي. نو سبا دی او د وینځې شپارس دی، ته مدعی د نبوت یې، دې نه لوی دلیل ستا په معراج او پیغمبرۍ بل څه کېدی شي. عزیزانو په لومبۍ ورځ خو به یهودو مو منله چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای سره راز و نیاز شوی. تاسو وګورئ زمونږ وزیران وای په خړ سیلاب یوړی شي، چېرته قبر ګوري هله پلانې وزیر قبر له غسل ورکوي. هغه ورځ یو کوواټ ته تلی دی، حاجي بازر صاحب یې لمبولی، یو وزیر تلی دی، دا کوواټ حاجي بادر صاحب یې لمبولی. نو ما چې لمبولی دی بیا به مو جنازه م کړی دی. نو زما عزیزانو 2 کروڑه بلاګانې ته سوړو نه راووتې، 2 کروڑه په هر رنګ کې، په هر شکل کې. اوس خدای دې رحم کوي چې د دې ملک انجام بڅوي، انجام دې سي آسان علاج. چې هلکه تاسو ټول پاکستان اسلام اسلام چغې وهئ او جي ځئ، نن نه د پاکستان قانون اسلام دی او ښځې دننه کورونو کې او د ملک فیصلې به په قرآن کېږي. ته وایه دې قوم سره بله کومه لار وه چې ته به یې پې وهلی و ورسره؟ مونږ سره خو اسلام ډال دی چې دا هم پې د ټیزرګي نه رانیولی دی که نه، خو اسلام یې رانه اوس ما به دا خوله د مرګ په ناره ټپوې که نه. تاسو به دې جومات کې ویلی چې خدای دې خوله ماته که، خو چې کوم شی دې غوښتو دی رایې وستو که نه. نو دا په غبرګړون شه په خپل خیر و شر نه پوهېږي. اوس به صاحبه غوبلې وي او غویمې وي او ها کو را ونیسه را منډه کو ونیسه جیل کې واچوه. دا د خدای قانون. اطمینان د قوم او د ملک د خدای په یاد کې، د خدای په قانون په عمل کولو کې. تاسو وګورئ د کومو خلقو ژوند چې د خدای یاد ته سپارلی شوی دی، د هغوی دا ژوند وګورئ.
څه خوندناک ژوند دی. ستا په دې ملک کې وګوره دا تبلیغي جماعت والا چې دي د دې شکلونه وګورئ. د یو مسلمان چې څنګه شکل کېدی شي هغسې شکل تاسو وګورئ کم کسان چې تبلیغ کې ګرځي د دوی شکلونه. بیا پرون یو ترکی راغلی او زمونږ دکان د ترکو ډېر ښایسته لوړ دنګ او ډېر ښایسته ځوان او شلېدلې جامې اغوستې. نو هغه له داسې لږه لږه عربي ورتله لږه لږه اردو ورتله. حیران شو چې د ده دې ځوانۍ ته وګوره د ده دې شان ته وګوره او د ترکو نه پېښور ته راغلی دی تبلیغي جومات کې وخت ورکړی. نو عزیزانو نورې ټولې چارې ګوره بس دي. وخت در سره اوزګاري په خدای قسم چې دغه ډله کې اسې ناست دی یو ساعت که نه اسې ناست دی نو یک زمان ناصحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است 100 سال طاعت بیریا. هغه مجلس کې چې چرته د الله او د رسول ذکر کیږي یو ګنټه کې ناستل د 100 کالو عبادت بیریا نه زیات ثواب. تاسو وګورئ دي جمعتونو الکان الکان ځوانان ځوانان راټول شي او خپلو کې یو بل ته حدیث بیانوي یو بل ته دین بیانوي یو بل سره جوړ کړي. نو الله دې مونږ ته هم توفیق راکړي. وخت در سره اوزګاري دا نورې ټولې چارې ګوره بس ټول دروغ دی او فراډ او دوکه ده. زم درته وایم چې دا دی ما سره شین توتي دی او شین باغ بل هم دا دی شین توتي دی او شین باغ. نه شین توتیان شته او نه شین باغونه شته. وخت راتلو سره به شنې توتی د دوی ښځې وي او شنه توتیان به دوی وي او باغ نه به ګیر چاپېر پیره ولاړئ والله که دې نږدې ور پرېږدي. خانان او نوابان خان بادران او جایگیرداران هغې نه به ته شین باغ ته دننه لاړ شي. هغه ورځ یو وزیر ته یو سړی ورغلی دی اسپایي ورته وایي چې څه کوې کاکا؟ وی دغه وزیر صاحب ته ورځم. وی څه ورته وی؟ وی ما والا ډېرې بنډې والې وې زما په دغه کامیاب شوی دی دغه زه ورځمه. اوی دننه نه شتلی کاکا مونږ به تپوس ویل څنګه نه شتلی؟ پې ورمنډه کړی چې ورمنډه کړی هغه چې په دې بټ والی دی داسې بوکې غورځولی دی بیا را پاسېدلی دی نو په یو منډه تې کور ته رسېدی. دا شنه توتیان او شنه باغونه خانان او جوابان او جایگیردار او خان بادران چې په دې ملک کې وي نشین باغ شته او نشین توتي شته او نشین چمن شته. تاسو هم دغه د منګکانو وروڼه یئ منګکه خاورې کنه او خاورې دې په دغه. نو عزیزانو عرض داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی لار کې ابو جهل په مخه ورغی. حضور علیه السلام ته وایي چې وایه که نه نن د اسمان څه نوی تازه خبر شته؟ هغه ورته لاو زه بېګا اسمانونو ته تللی وم او خدای سره معراج و نیاز شوی. ورته ته اسمان ته تللی؟ ویلی او وی دا به د بل چا په مخ کې دا خبره وکړي؟ ورته وی چې څوک دې خوښه وي د هغه په مخ کې به ابو جهل په منډه تللی ابو بکر صدیق ته وایي چې راشه که نن دې د یار خبرې واورېدې اریان بشه. وی ولې؟ وی نور کله وی چې ماله د اسمان نه خبر راځي او نن وایي چې زه بېګا په خپل اسمان ته تللی وم. ابو بکر صدیق ورته وایي چې ابو جهله رښتیا وی زما یار ویلی دي داسې؟ وی زما د په لات او منات قسمي چې ستا یار ویلي چې زه بېګا اسمان ته تللی وم. ابو بکر صدیق ورته وایي زما د خدای په ذات قسمي که زما یار ویلي چې بېګا اسمان ته تللی یم نو بلکل یې ټیک ویلي. ولې؟ ما د خپل یار د دین هم په لویو لویو معجزو باندې ایمان راوړی دی
چاله چې شپه ورځ د اسمان خبر راځي نو که بیګا په خپل اسمان ته لاړو دا څه د تعجب خبره ده. ایمان داسې پکاري. عزیزانو بیا ابو جهل راغی او لاس کې سکاڼي نیولي. نو پیغمبر ته وایي چې څنګه اندر کفے ابو جہل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود. وای کنه زما دی لاس کې سړي چې ته پیغمبر یې. گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان. ته چې د اسمانونو خبر پوهېږي دا لاس کې ووایه چې څه دي. پیغمبر وایي زه ووایم چې لاس کې څه دي که دا ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي. وایي زما لاس کې چې څه دي په خپله نشي ویلی ته ووایه. په یو ګوته پیغمبر د هغه د لاس ته اشاره وکړه. نو د ابوجهل د لاس د ننه نه آواز راغی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ سفت. آکانو د ابوجهل پلاس کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مونږ د ابوجهل پلاس کې کاڼي یو او دومره یو. د دې داسې مثال دی لکه زمونږ په دې ملک کې د کافی زمانه نه قبر پرستی را روانه ده. د قبرونو پوجا پاٹ کول بیا په قبرونو باندې دا نامی خول چې دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده. لکه نن یو سړی ټلیفون وکړو وی چې دا فالج زیارت کم ځای کې دی. سړی چې فالج والی داغه زیارت کم ځای کې دی. نو ما وی چې ما ته خدا کا پته شته چې د فالج زیارت لا کم ځای کې دی. تاسو اندازه وکړئ. کله یو سړی دا عقیده وي چې دا زیارت ته او په دې فالج لري کوي دې لري کوي دې نه زیات شرک بل نشته. کله یو سړی دا عقیده ای چې زما د خپو کې باد دی او دا زیارت د آباد لري کوي دې نه لوی شرک بل نشته. عزیزانو قبر پرستی چې دا ډو په اسلام کې شته نه. لیکن ستا ملک کې وګوره قبرونو نه سال جوړ دی. کنوریس نه دا غونډګان را ټول شي او ډولکی والا ځان سره کی او مخکې ډولکی غږیږي او وروسته ورپسې دغه شکور نیولی واچوئ د بابا. که څوک اړی نه مې د یرې ورکي ځکه چې هلته ورسره ډنډمار روان. نو زما عزیزانو اوس دا قبر پرستی چې مونږ کې کومه ده دا د دوی نه ویستل کار ادارت او بیا ورسره چې لویه خبره دا وي چې د مولا نوم یې په ځاني ښیي او هغه مولا هم ځان ته وایي آی مرګری وي شیخان مرګري وي لوی لوی سڼې او لوی لوی ګیرو والا دای مرګري وي. اوس دا اعتقاد د خلقو نه ویستل دا د چا پلار نشي. دا اعتقاد تی ویستل او بیا په دې خلقو دا منل چې ګوره مؤثر حقیقی په دې کائنات کې صرف د خدای ذات ته بنده نه دی. دا په منل دا ډېر ګران کار. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې ټولو مشکلاتو سامنا وا. د یو سړی به شپېته خدایان د نن نه 50 کاله مخکې د هندوستان اندوانو 33 کروڑه خدایان 33 کروڑ خدایانو نن نه 50 کاله مخکې چې اوس بلا نور څومره زیات شي. د هندوستان
خلقو 33 کروڑ خدایان منل ځکه چې هر یو بت به د یو مرض دارو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی وی چې زه مسلمانېږم. وی چې ولې؟ وی زما یو خدای و هغه خیرن شوی و نو مې علم بولو نور ته مې کېښو چې وچ وی یو ګیدړ راغی او خپه یې اوچته کړه پې متیازې وکړي. وی زما د خدای ورته کته و غږ یې ونه کړو. نو وی ما هلته دا ووی چې رب یبول الثعلبان براسي آیا داسې شم خدای کېدی شي چې ګیدړانې په سر متیازې کړي؟ نو زما عزیزانو عرض داو چې دا عقیده د خلقو دړه نه ویستل چې دي دا ډېر ګران کا. واحد ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شروع یې وکړه معجزات دي کردار دی کریکٹر دے اخلاق دی. تاسو وګورئ نن د دنیا ګوټ داسې نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والا پکې نشته. دا دغه لوی کردار وجه وه او د لوی شان وجه. عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات داو چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبر یم بیا دا په منل چې زه اسمان ته تلم او خدای سره میراث و نیاز شوی دی دا ډېر ګران کا. پیدا کړه خلق ابو جهل ویل ته پیغمبر یې خدای ته اسمانونو ته تلې ویل آو وی که تا اسمانونو ته تلې نو دا سپوږمۍ د مخامخ وګوره دا په دې اسمان کې 2 ټوکړې کا نو بیا به زه ستا پیغمبر یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا خو آسان کار دی. په ګوته داسې اشاره وکړه اسمان کې سپوږمۍ 2 ټوکړې شو. بعض علماو لیکلي دي چې یوازې 2 ټوکړې نه شوه بلکې دواړه ټوکړې راالې نیمه په یو لستوڼي کې ننوته او نیمه په بل کې او په دې ګریوان کې بیا یو ځای شو او پار وته او بیا لاړه پاس. عرض داو چې ابو جهل السوي ابو جهل اوفو جادوګری خو ډېر لوی جادوګری چې اسمانه پورې دیم جادو رسي. بیا بار لاړ او راغو لاس کې کاڼي نیولې. حضور علیہ السلام ته وایي چې گر رسول چیست در مشتم نهان کته رسول نو وای زما د لاس کې سدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه وای؟ ورته وایي گر رسول چیست در مشتم نهان